الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ته بیا هم راځو او باس په دې باندې کوو چې مونږه د ایگزام پیپر څنګه جوړو. ایگزام پیپر څنګه جوړو؟ آسان طریقې دي څنګه جوړیږي. سې کو درته بنده کا ایگزام پیپر جوړول لپاره مونږ د ټول مخکې اول د کم کورس یا کم انسټیټیوټ یا کوم اداره چې دغه تشریحات ورکو. فرض کړئ مونږ تاسو پاس خپل ټایټل لیکو د څه لیکو چې د خپل کورس په مشهور کوسي ده کمپیوټر دا نوم ورته ولیکو. لاندې لیکو فرض کا انګلیش ډپارټمنټ فرض کا لیکو یا لیکو کمپیوټر ډپارټمنټ نه د کمپیوټر څنګه سونه دي ورسره لاندې لیکو چې مثلا کوم پروګرام ده مایکروسافټ ورډ 2016 ها ایگزام پیپر د سی کنه یاد کړئ دا ولیکو. لدې څخه وروسته موږ نیم فادر اند شان لیکو. همداسې ده کنټرول ونیسئ ال وخی لیفت سایډ ته لاړ شي کنټرول ال شارټ کټ ده نیم ولیکو او شیفت ونیسئ انډرسکور علامه منفي علامه وخی شیفت ونیسئ انډرسکور دې ته انډرسکور علامه وایي دومره ځای فرض کا نیم راځي فادر نیم لیکو ګوره څو نظر جوړیږي دومره ځای کې فادر نیم ولیکو صحیح شو. اوس سره خوا کې فرض کا لیکو چې ډیټ دومره ځای فرض کا ډیټ راځي او سره خوا کې لیکو چې ګروپ او دومره ځای فرض کا لیکو چې ای ګروپ یا بی ګروپ بس دا وکړو. فرض کړئ موږ تاسو دا نور پوښتنه خو اسانه دي کنه ډایرکټ جوړیږي اول سوال دیم سوال سره موږ تاسو په پوښتنه جوړ کړو د ام سی کیو لپاره. ام سی کیو څه معنا؟ ام سی کیو څه معنا؟ دې تلا شي ام سی کیو څه معنا؟ ملټیپل چوایس کوېسچن څلور ځواب چې موږ ته وایو مختلف اپشن چې لري دې ته ام سی کیو وایي. ام سی کیو لپاره پوښتنه جوړو. ما پرون تاسو سوالونه لیکلي تاسو لپاره ته نه خل به مو کوي. فرض کا دا سوال موږ سره صحیح شو. اول سوال دا په چا جواب کې دا سوال به ډایرکټ ته هو به پیسټ کوم. اول پوښتنه دا ده the ability to combine name in address with standard document is called چې شي کېږي د پاسه جواب پوښتنه وکړي. نو سر جواب پوښتنه لپاره آسان طریقه چې ډیر آسان طریقه غدا ده انزر ته بل شي ټیبل اضافه کوي. چې اضافه کوي تاسو وګورئ ټیبل کې موږ یو سوال 2 3 4 5 6 اته خانه اضافه کوي. څو خانه؟ اته خانه په اضافه کړئ. دلته زه لیکم چې A معنا اول برخه A مو لیکم په دویمه خانه کې B په دې خانه کې لیکم چې C او په دې بل خانه لیکم چې D. په دې پوه شئ زما مطلب باندې او دا مې لږ واړه کړ تاسو ټول برابر راشي او دا مې هم سوړو کې وړو کې مې کنه تلته موږ آپشن پر ځای لرو کنه د څه وو کوي را بشي دې پښتون ته فرق یو آپشن پکې دا ده کاپی په دې کې پیسټ کړئ چې کوي پیسټ پکې دا خاني وړي ځکه نظر سیده دا والا برخه دویم برخه ته راځو په دې کې ډیټابیس مینجمنت کاپی پیسټ د خاني غلطو سوال لیکل پکې ځای سیده سوال آرټیکل قسمه کې چې وړي کې باندې کې ښه لاس لږ به د خانو ته ګټه کو ډیټابیس مینجمنټ په لیکو ډیټابیس MGT مینجمنټ دی ته ول کیخه دا مو ټولې کا دریم آپشن میل مرج کاپی او په دې کې پیسټ کو صحیح شو.
او سلام بیا ډیزاین مته کو او سلام آپشن فرض کوم څه پدې کې فارمولیټر ده د سوال هم پوه شئ تاسو په دې پوښتنه پوه شئ پوه نه شئ کنه انداز خاص دی دا یو برخه وخت کېږي مخه اسانه ده معلومات د 3 سلور ادم د غټ کو تر څو تم پنځه صحیح شو کنه اوس خبره ده چې دا کار خو وکړ امتیاز ولغه د سنې شو کار کول نه دي کنه امتیاز ول نه دې کار کول په دا ټول بس انتخاب ټول څه بچی کوي انتخاب کې راشي په دې بارډر ته نو بارډر ور کوي نو بارډر شی وایو کې بل فرض کا دویم پښتنه شروع کیږي چې شروع کیږي دویم پښتنه دوا ډاټ سپیس دویم پښتنه ته ماته لیکلې ده فرض کا دا پښتنه ده چې which enables us to send the same letter to different persons کاپی مې کړه all time paste کو پیسټ مې کړ د پیسټ کول څخه وروسته بیا زما غا سره یو پښتنه ضرورت پیدا کیږي بیا داس مې د ټیبل بیا رسنګي فقط دینو کاپی وخت لاندې کته کوي په دې باندې کلیک وکړئ کنټرول ونه سه کا شکل لاندې پونه شوي هغه اپشن پې واچوي خلاص چې کوم اپشن تاسو لرئ اول ا جز او بي جز او سي جز داس پې واچوي دا موږ سره د ایگزام پیپر جوړول دا سره شي پاس کړئ نو دا نو ایډیټ خپل کارم دا څنګه ایډیټ کوي په زما مونو ټیب ورک یا ته ما فرض کا اولډ انګلیش فند ورک دا لیکل ما سلیکټ ټول او دې ته فرض کا ټایم نیو رومان ورک کنټرول بی بولډ مکو چې مکو بولډ تا پرې پوښوي